دوستانو کله چې څوک موبایل کې واتس اپ خلاصوي نو دوی ته کیلکولیټر خلاصي، کله چې دوی موبایل کې مسنجر خلاصوي نو دوی ته کیمرا خلاصي، کله چې دوی موبایل کې ګیلري خلاصوي نو دوی ته کلندر خلاصي. نو دغه سټینګ به تاسو په خپل موبایل کې څنګه کوئ؟ تاسو به څنګه په خپل موبایل کې د اپلیکیشنانو نوم او آیکن ورچنجوي؟ نو راسي دوستانو په ویډیو کې طریقه در وښیم. نو دوستانو دل پر وتا سوالار په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن او په اول کمنټ کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کینو دغه شکل دغه رقم راځي. دلته دوستانو تاسو په موبایل کې هر څونه اپلیکیشنان انسټال وي هغه به ټول دلته تاسو راوړوي. دوستانو دغه اپلیکیشن مین کار دا ده چې دغه اپلیکیشن دوستانو د اپلیکیشنان آیکن ور بدلی او نوم ور بدلی. تاسو خپل تصویر هم په لګولای شئ او رقم نوم سیم ور کوي هغه نوم هم ور کولای شئ. اوس مثال زه راځم فیسبوک باندې زه خپل تصویر لګوم او نوم یې هم ور بدلوم. نو سمپل به دوستانو تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله تاسو فیسبوک باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته ګوره په دې کې دویم اپشن د فوټو. په دې فوټو کله تاسو کلیک وکړئ په دې کې موږ سره دویم اپشن د ګیلري اول واره بند وي. دوستانو دلته تاسو ته د اډ اپشن درکوي. تاسو 15 سکند مشورې وګورئ نو دا اپشن به تاسو در خلاص کړي. نو سمپل په ګیلري اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. هر تصویر سم په دروي هغه تصویر سلیکټ کړئ. دلته په کوم ډیزاین کې غواړئ هغه ډیزاین اوروخاس نو پورته ډن بٹن دا په ډن بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته سم دوستانو هر رقم نوم ورکوي هغه نوم ورکړئ. مثال زه ار کې فیسبوک ورکوم یا ار کې اف بي ورکوم هر شي سم ورکوي هغه نوم تاسو ورکړئ. سمپل پورته اوکے بٹن دوستانو په اوکے بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو دوستانو په اوکے بٹن باندې کلیک وکړئ نو دغه فیسبوک آیکن چینج وګوره. زه اوس دلته بیرته ډیسکټاپ ته راسم دوستانو دلته ګوره ار کې فیسبوک ورته لیکل دا. اوس غزه چیر په دې کلیک وکم ډایرکټ ګوره ماته دلته فیسبوک خلاصو. نو دغه رقم دوستانو دی هر اپلیکیشن آیکن سم ور بدلوي. سمپل په دغه اپلیکیشن کې تاسو په ډیره اسانۍ سره ور بدلولای شئ. نوم ور بدلولای شئ او شکل هم ور بدلولای شئ. او کوم چیر دوستانو بل طریقه ور سره کولای یعنی څوک تاسو موبایل کې واتس اپ خلاصوي کیمرا دورته خلاصيږي یا ګیلري خلاصوي بل شي دورته خلاصيږي هغه به تاسو څنګه کوئ؟ اوس مثال زه غواړم چې هر څوک د موبایل کې واتس اپ خلاصوي هغه ته د کیمرا خلاصيږي. نو تاسو براسه دوستانو په کیمرې باندې به کلیک وکړئ. په کیمرې باندې به تاسو دی واتس اپ آیکن ولګوي او نوم ور بدل کړئ. په کیمرې اپشنز کله دوستانو تاسو کلیک وکړئ ګوره په دې کې اخیری اپشن د اپس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اپس هم بند وي. دلته دی مشورې اپشن درکوي 15 سکند مشورې وګورئ نو دا اپشنان به تاسو ته ټول در خلاص کړي. نو سمپل به دوستانو ګوره راسه ولر به دی کیمرې نوم ور بدل کړئ. په کیمرې باندې به تاسو دی واتس اپ نوم ولګوي. واتس اپ نوم به ورکړئ. کله تاسو واتس اپ نوم ورکړئ دوستانو نو دغه رقم لاندې به دلته دی واتس اپ آیکن پیدا کړئ. نو ګوره د واتس اپ آیکن سو دلته آیکن ګوره چین سو دغه رقم پورته اوکې بٹن دا اوکې بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه به 100% ته ورسیږي او دلته دوستانو تاسو ته دغه مشورې درکوي. دا مشورې لسه 15 سکند وي دا به تاسو وګورئ. کله تاسو دغه مشورې وګورئ پورته کلوز بٹن درکې سمپل په کلوز بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کلوز بٹن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو اوس دلته لمک سره د دې آیکن جوړ. اوس که زه چیرې دلته راسم ګور د دې آیکن دلته جوړ شوی ده. اوس ګور دلته واتس اپ ورته لیکل دی واتس اپ شکل دی. کله زه په دې باندې کلیک وکم دوستانو ګور موږ ته کیمرا خلاص وسوله. نو دغه رقم دوستانو د هر اپلیکیشن آیکن سم ور بدلوي. خالي دغه اپلیکیشن ته راځي نو دلته سمپل په هغه اپلیکیشن باندې کلیک کوئ شکل ور بدلوي نوم ور بدلوي نو د هیڅ چا هم دوستانو بیا سر نه پخلاصيږي. نو دا دوستانو لمک سره د اپلیکیشنانو د آیکن چینجولو او د نوم چینج کولو طریقه کوم چیرې ویډیو خوښه سوي وي ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته ویډیوګان لپاره د چینل سبسکرایب کړئ ځکه هر ورځ دغه کوم خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوم. نو لایک نور خسته ویډیوګان کې په دواګان کې میاد ساتئ. دای پامان.